السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو څنګه یې؟ هیله مند یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله اوسئ. د انټرنیټ لیدونکو لپاره معلومات ورکوم. زه لږ څه معلومات دي. هیله مند یم چې دغه معلومات ستاسو د خوښۍ وړ وګرځېږي. معلومات داسې دي چې آنلاین سیسټمونه ډېر شوي دي. نو موږ او تاسې که فیسبوک کاروو، که یوټیوب کاروو، همداسې که نور ویډیوګانې ګورو، نو د دغې ویډیو کتلو باندې، د دغې ویډیو لایک کولو باندې ټوله ګټه خلکو ته روانه ده. موږ او تاسې بې ځایه وخت تېروو. بښنه غواړم په سر کې، ځکه دغه خبرې ځکه کوم چې تاسو باید هم داسې ځینې آنلاین صرافۍ دي، ځینې ویبسایټونه دي، پکې کار وکړئ، مخته لاړ شئ. هر هغه نوی ویبسایټ چې نوی راځي قرارداد لري. نو قرارداد موده یو څه وخته پورې، نو که تاسو مینه پکې پانګونه وکړئ یا پیسې پکې مینه بندې کړئ، نو تاسو پکې ډېر څه ترلاسه کولی شئ. او که بیا وخت یې پوری، اول د وخت په اړه پوښتنه وکړئ. که وخت یې پوری بیا نو د بندېدو امکانات یې ډېر وي. نو راځم نوي سیسټمونه تاسو ته معرفي کوم. آنلاین صرافۍ دي چې یو د IGPT QT4 په نامه دی، او بل IMG/IGPT4 په نامه دی. نو دغه دوه آنلاین سیسټمونه دي. سیسټمونه ډېر زیات دي. که څومره کوشش وکړم ماته ډېر سیسټمونه مخته راځي، خو فعلا زه په دې دوو سیسټمو کې اکاونټونه لرم، کار کوم او روزانه پیسې پکې ګټم. نو زیاتره نفر راڅخه پوښتنه کوي چې موږ یې څنګه فعاله کړو، څنګه پکې کار وکړو. د فعالولو طریقه یې ډېره اسانه ده. نو راځم تاسو ته د کار په باره، د دغې سیسټمو په باره لږ معلومات به هم تاسو ته درکړم. دا معلومات یو ځل واوروئ، نورو ته هم ورسوئ، او ویډیو در سره لایک او شیر کړئ، او چینل هم سبسکرایب کړئ چې تر څو نورو ته هم ورسېږي، تاسو ته هم پکې فایده ده. ملګرو، IGPT QT4 آنلاین صرافۍ دا په لندن او انګلستان کې منځته راغلي، چې هلته شرکتونه دي، قراردادونه شوي دي، د نورو دولتونو سره قرارداد کړی دی. دا سیستم د ده کار په داسې طریقه دی چې تاسو به پیسې جمع کوئ. هغه ستاسو په اقتصاد پورې ده. که مثال تاسو غواړئ $10 نه شروع کړئ، د $10 چې کوچنی مقدار دی، د دې څخه شروع کوئ، له 50 څخه شروع کوئ، 100 څخه شروع کوئ، 0 څخه شروع کوئ. هر څومره چې ستاسو پانګونې مقدار زیاتېږي، ستاسو روزانه ګټه همداسې مخ په جګېدو روانوي. راځم کار طریقې ته. کار یې څه رقم ته دی؟ کار یې په داسې طریقه باندې دی، موږ د ویبسایټ کې پیسې بندوو، یعنې آنلاین صرافۍ کې. دې کې چې کله پیسې بندې کړلې، هلته روبوټ ناست دی، تا نه پیسې اخلي، هلته یې قیدوي. چې کله یې قید کړي د 6 میاشتو قرارداد، یعنې د 6 میاشتو پورې، نو دغه ستا پیسو ته تا ته کار کوي. ته به هلته یو علامه ده، هغه علامه به وهې چې کله تا ته سودا وکړي. چې کله سودا وکړي، نو تا ته روزانه د پانګونې په مقدار ګټه درکوي. رای به شم ګټې ته د $10 ګټه 0.25 سنټه ده، او د هر 40 ورځو کې تا ته $10 پوره کوي. نو او د $50 چې ده هغه $1.5 ده، یعنې 1.25 ده. په همداسې طریقه باندې تا ته هر 40 ورځو کې $50 پوره کوي. او د $100 چې ده هغه $2.5 ده، چې تا ته هر 40 ورځو کې $100 پوره کوي. یعنې دغه روزانه چې زیاتېږي، 40 ورځو کې تا ته د خپل مقدار بېرته درکوي. او که چېرته ته وایې چې زیاتې پیسې باندې کړم، زر باندې کړم، $10، نو $10 روزانه ګټه چې ده هغه $25 ده. نو هر 40 ورځو کې تا ته $10 درکوي. کله چې بیا دغه قرارداد وخت پوره شي، 6 میاشتې پوره شي، نو بیا تا ته دغه خپلې $10 هم درکوي. چې کله یې درکړلې، بیا نو ستا خوښه، ته پرې بیا قرارداد کوې که سودا کوې. نو راځم سودا ته. ډېر اسانه او په زړه پورې سیستم دی. انټرنیټ به وګورو. که انټرنیټ یاري وکړه، نو تاسو به ټول معلومات همدغه ویډیو کې درکړم. نو له تاسو څخه یوه غوښتنه کوم چې دغه ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او شیر یې کړئ. تاسو هم پکې فایده ده، تر څو تاسو نور ته دغه ویډیو ورسوئ، خپل هم پکې کار وکړئ، دغه ویډیو ورته وښیئ چې دغه سیستم دی روزانه درآمد لري، یعنې ګټه موږ ته راکوي. نو دا دغه سیستم دی آنلاین صرافۍ چې نوې راوتې ده، تاسو وینئ دا دی. ما پکې $106
بند کړي دي. نو ماته 2.8 ډالره ورځنۍ ګټه راکوي. هر 40 ورځو کې زه دغه صرف د دې یو سیستم نه د ورځې 2.8 ډالره د ورځې باسم، یعنی 40 ورځو کې ماته $100 راکوي. نو زه دا کولی شم چې زیات یې کړم په $1000 باندې. څنګه دغه روزانه ګټه چې اخلي بندې پکې زیاتېږي، بیا ستا دغه روزانه ګټو کې تغییرات راځي. ما د $10 شروع کړې وه، نن زما روزانه ګټه 2.8 ده. انشاءالله راتلونکي ورځو کې به نورم زیاته شي. او ویډرا رای به شم چې څومره ویډرا ما ترېنه کړې ده. بخښنه غواړم ملګرو، انټرنیټ لږ څه ضعیفه ده. یو ځل وځم بیا د سر راځم ورته چې لږ تېز کار وکړي. ملګرو دا د راغلم، اوس ورځم سودا ده. لومړی سودا زه ده ګوره، یو څو دقیقې وروسته ماته سودا راکوي. دغه سودا یې دي ګوره، دلته ماته سودا راکړې ده. کومه کرنسي ما اخیستې ده؟ کوربیټ بایینګ پلیټفارم دی اخیستې په $29 کې، 2019 کې اخیستې ده. او سیلز خرڅه کړې ده په څو کې؟ $2940 کې. نو دا هغه سودا دي چې تاسو ته ښیم چې ستا په پیسو باندې دوی هغه کوي، سودا کوي. زما د پانګونې مقدار $106.99 ده. نو راځم دې خواته. ګورئ ملګرو، ما په $10 شروع کړې وه او ما ټوټل ترېنه باستلي دي $154. دا مې ترېنه ویستي دي. اکاونټونه غټ ما سره هم شته دي. دا یو تاسو ته د هغه په توګه ښیم چې تاسو یې ووینئ، دغسې ګټه ورکوي. نو تاسو کولی هم شئ که اوس مثال تاسو $1000 بند کړئ، تاسو ته روزانه ګټه د پانګونې په مقدار درکوي، یعنې زیاته درکوي. ښه، نو راځم څنګه سودا کېږي. دا زه چې دې ووښه دغه علامه لکه څنګه چې ما تاسو ته معلومات درکړه دغه یې په انګلیسي باندې کویزیټیشن کوینټي اکسهاوسټنټ دغه ځکه تا ته سودا درکړي. دا راجګېږي دلته لندیزي کې دا 0 مینې دا 2 ورکوي، یعنې 2 سودا یې دا به 2 دفعې وهي. اوله سودا په 6 دقیقو کې درکوي، او دویمه سودا چې دا بیا دا تا ته په 4 ساعتونو کې درکوي. ډېر یو په زړه پورې سیستم دی. نو راځم ویډرا مسلې ته چې ویډرا څومره ویډرا ما کړې ده، څه رقم ته ویډرا کېږي. ګورئ ملګرو، دغه $2.8 دا هم زه باستلی شم. دا ما ویستي دي 14 17 15 همداسې 8 18 9 4 2 شل شپږ همداسې ورځه پرې دا ترېنه ما ویډرا کړي دي. نو که چېرته تاسو ورته پیسې جمع کوئ، نو دغه ډیپوزټ باندې پیسې ورته جمع کېږي. دلته کرنسیانې مختلفې کرنسیانې دي چې مثلا USDT ده، هغه بیپ شل USDT ده، او TRC شل USDT ده، همداسې ERC شل USDT ده، BNB ده، همداسې دغه کرنسي ده، او TRX ده. دا کرنسیانې دي، دا ورته جمع کولی شي او دې باندې تاسو ته ټریډ کوي. اوس راځم ټریډ باینانس که چا نوم اورېدلی، نو باینانس یو ټریډ د سودا یو اکاونټ دی، یو جلا جدا هغه دی. دوی هغه اکاونټونه لري، ټریډ پرې کوي، بیا تاسو ته روزانه ګټه درکوي. خپله هغه کومه روزانه ګټه چې دوی کوي، هغه کوم کار چې کوي د هغه پیس تاسو څخه ګرځوي، نو ټولې پیسې تاسو خپلې ته کوي. دا هغه کرنسیان دي. اوس مثال بیټکوین پکې شته، BNB شته، TRX شته، همداسې DOG، همداسې ETH، همداسې XRP چې څومره ځي دا کرنسیانې پکې موجودې دي. دې باندې ټریډ کوي او تا ته د خپله ګټه درکوي. سول ده، LTC ده، ADA ده، LINK ده، D ډاټ ده، همداسې نور همداسې چې ځي
دا ټولې کرنسیانې دي. اوس به راشم پانګونه چې موږ او تاسې اعتماد نه لرو په ده باندې. بعضې نفر وایي چې موږ باور نه کوو دا سیستم دروغ دی. هېڅ کار دروغ نشي کېدلی، خو هو چې ته معلومات وکړې، چې ته خپله وګرځېږي، چې ته خپله دا معلومات حاصل کړې چې آیا دغه سیستم رښتیا دی او که دروغ. دلته خپله دغه سیستم معلومات ورکړي دي. ګوره AGIGPTQT4 یعنې دا ټول په انګلیسي معلومات یې ورکړي دي او د مقدار وګورئ. ګوره 1159 ورځې د دې سیستم شوي دي او د مقدار د پانګونې چې څومره ډېر راغله، یعنې 2 بیلیارده داسې ونیسه چې څومره راځي، 2 بیلیارده دي څومره دي، دا ټول ډالر. دا هغه خلک دي چې دوی کې پیسې بندي کړي دي، لا هم ورته تمه لري چې نور به هم ګټه پکې موږ کوو. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو له دغې وخت څخه ګټه پورته کړو، پیسې وګټو. که چېرته تاسو غواړئ اکاونټ جوړ کړئ، ما سره شخصي کې رابطه وکړئ، زه به تاسو سره پوره همکاري وکړم. زما چینل هم سبسکرایب کړئ او ویډیو نورو ته بیا هم ورسوئ چې تر څو تاسو ته هم فایده وي، ما ته هم فایده وي، نو چې هر چېرته تاسو خوشحاله او کامیاب اوسئ.